به راته روغ او جوړې. زه یم سردار ولی اریان، تاسې ګورئ. ملګرو خوښ یم چې یو ځل بیا تاسو ته خوندوره او نوې ویډیو لرم. دا د کوم خوندوره طریقه درته وښیم چې کوم چې تاسو ته ډېره ضرور ده په فیسبوک کې. که چېرې زموږ ډېر پښتانه ورونه دي چې فیسبوک استعمالوي خو زیاتره ورڅخه خراب کارونه کېږي یا هم د دوی کوم پوسټ وکړي نو بل څوک په استفاده ورڅخه کوي او دی ورته پذابوي. نو لکه څنګه چې تاسو په تملیل کې ولیدل خلک فیسبوک کې ترسره کوي. یعنې نننۍ طریقه چې کوم تاسو درته ښیم دا طریقه وکړئ ستاسو ټول عزت په څنګه فیسبوک کې محفوظ وي. کوم نشي کولی ستاسو عزت ته نقصان ورسوي. نو هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې راسره وګورئ. نو ملګرو مخکې د دې زه ویډیو شروع کوم تاسو خواهش کوم ته او په خوا کې د ګنټۍ نښان هم ووهئ تر څو زما مخکې لومړی تاسو ته د ورسېږي او تاسو ورڅخه یو څه زده کوئ. او که چېرې مو زموږ چینل سبسکرایب کړی زموږ حمایت لپاره لازمي ده چې ویډیو سره لایک کړئ. نو اوس ورځو ملګرو ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم او تاسو ته په طریقه درښیم څنګه کولی چې خپل فیسبوک کې کوم څه غلطیانې موږ ترسره کوو هغې څخه مخه ونیسو او خپل عزت فیسبوک کې په سم وساتو. نو زه شروع کوم. لومړی به ملګرو فیسبوک را خلاص کړو. فیسبوک را خلاص کړم. فیسبوک سره خلاص ملګرو فیسبوک منو ته به څنګه کوو راشو. نو د لاندې چې راکړه څو ملګرو ته لیکلي سیټینګ نو د سیټینګ اپشن به څنګه کوو کلیک وکړو. نو سیټینګ مو چې ووهه ملګرو ته تاسو د خپل آی ډي سین انفارمیشن چې ټول راځي مثلا پرسنل انفارمیشن ترانسپورټ ده مثلا فون سایز ده پیمنټ ده سیکیورټي ده د ټول څخه دلته لیکلي پرایوسي سیټینګ. ملګرو دا سیټینګ په فیسبوک کې ډېر مهم دی. دا سیټینګ ملګرو تاسو ټول زه اوس فیسبوک کې تشریح کوم چې د کارونه کې باید هغه ونیسو. ملګرو اول په دې باندې کلیک وکړو داسې صفحه به موږ ته راشي ور فیوچر پوسټ. څه معنا ملګرو نو کوم خلک کول چې زموږ پوسټ وګوري په دې تاسو کلیک وکړئ تاسو داسې اپشنونه ملګرو ستاسو خوښه وکړو فرینډ او فرینډ ته یې اړوئ او که فرینډ ته پابلیک ته یې اړوئ یعنې ټول خلک یې وګوري ملګري وګوري یعنې هغه مخصوص ملګري وګوري او یا هم تنهایي زه وګورم. دا هر څه تاسې کوئ ما خو پابلیک کړی ده مشکل نشته په دې کې. دوهم ملګرو لیکلي لیمیټ هو کین سی پاست پوسټ. دا څه معنا یعنې ملګرو دا هم همغه پوسټ په مربوطه ده چې دومره مهم اپشن نه دی یعنې کوم څومره وخت زموږ عکسونه کتل کوم مهم اپشن نه دی نه هم تېر شو. دلته ملګرو یو بل ډېر دلته لیکلي هو کین سی د پیپل پیج اینډ د لیسټ یور فالو. دا ملګرو څنګه دا ډېر مهم اپشن دی. یعنې دې معنا څه ده کوم ګروپونه کې چې موږ اډیو پیجونه مو لایک کړي وي هغه د څوک وګوري ملګرو. که داسې کلیک وکړئ داسې یو انټرفیس به تاسو ته راوړي. اول کې ملګرو پابلیک ته ټول فرینډ دې وګوري یا مخصوص فرینډ دې وګوري فقط زه دې وګورو. نو ما ته لیکلي آنلاین ما کړي زه یې کتلی شم کوم پیجونه مې چې لایک کړي کوم پیجونه هم کوم ګروپو کې چې یم هغه ته ناست دې ونه ګوري. هغه چې ستاسو کوي چې دا ډېر مهم اپشن دا د داسې آنلاین وي. سمه ده ملګرو. دلته ملګرو یو بل اپشن ده هو کین سی یور سټوري شپږ ویډیو چې روز باندې څلور ساعتو لپاره هغه څوک وګوري. نو ستاسو ضرورت مشکل نشته تاسو ته هر یو کوئ. دلته ملګرو بل د هو کین سین یو خلک په ایوري وان یا فرینډ او فرینډ دې کې هم کوم فرق نشته که تاسې ملګري ریکویسټ وکړي نو ما هم فرینډ کړی که تاسو هم غواړئ کوم فرینډ او فرینډ یې کوي. بله هم ډېر خوندي یو فرینډ لیست یعنې ملګرو کوم فرینډ لیست ستاسو دا کوم ملګري ستاسو په دې ملګرو کلیک کړو داسې یو انټرفیس به موږ ته راوړي. هر یو آنلاین مې انتخاب کړئ تنها فیسبوک ملګري چې کوم دي یعنې آنلاین مې یعنې تنها زه دې وګورم. نو تاسو څنګه کوئ آنلاین مې کوي. یو بل ملګرو لاک یور اف د یوزینګ اډرس ایمیل اډرس چې تاسو فیسبوک کې ورکړه هغه دې څوک وګوري. نو ما هم څنګه ملګرو تنها آنلاین مې انتخاب کړی تنها که فرینډ ته مې پروا نه کړي یا فرینډ آفته نه فرینډ نشته فرق نه ما آنلاین یې کړی تنها زه دې کوم ایمیل مې چې ورکړی فیسبوک ته هغه دې تنها زه وګورم. دلته ملګرو یو بل هم ډېر مهم اپشن ده چې هو کین لاک یوزینګ د پیپل نمبر یو پرایویټ چې فیسبوک ته ورکړی هغه دې څوک وګوري. نن موږ ما تنها آنلاین مې انتخاب کړی نو تاسو ما خوښه پیشنهاد تاسو آنلاین مې کوي یعنې کوم نمبر تاسو فیسبوک ته ورکړه هغه نمبر تنها زه وګورم بل څوک ته هغه نمبر وګوري. سمه ده ملګرو تاسو هم آنلاین مې انتخاب کوئ. دلته ملګرو یو بل اپشن ده do you want to search the outside of your profile. ملګرو دا که مشکل نشته تاسو کار یې کوئ یس یې کوئ او که نو یې کوئ یعنې ملګرو کوم وخت چې ستاسو ملګري تاسو هغه نشي پیدا کړی نو څنګه کولی شئ ستاسو آی ډي پیدا کړي. دلته ملګرو لیکلي هو کین
یعنې ملګرو ستاسو کوم پیدایښت تاریخ چې فیسبوک ته ورکړی هغه څوک وګوري. نو دا ملګرو ما ته نه آنلاین یې کړی، نو تاسې هم آنلاین یې کړئ. ځکه ملګرو دا تاریخ چې دی یو څه فیسبوک کې مهم ده. زیاتره وخت چې ستاسو فیسبوک خراب شي نو ملګرو بیا دا بورډ یې درنه غواړي، نو دا تاسې څنګه کوئ یاد ولرئ که فرینډ څنګه کوئ څه مشکل نشته، که پبلیک هم کوئ نو زه به همدا څنګه کومه پبلیک کومه. دلته ملګرو یو بل اپشن ده هو کن سی یور بورډ ییر، یعنې ملګرو هغه کوم بورډ ییر چې دا کوم کال باندې ستاسو آی ډي جوړه کړه هغه څوک وګوري. ما هلته آنلاین مې کړی، زه همدا څنګه کومه فرینډ کوم یعنې څه نه دی ما فرینډ وګوري. دلته ملګرو یو اخري اپشن ده هو کن سی یور کنټیکټ انفارمیشن، یعنې ستاسو ایمیل چې کوم ورکړی ده هغه د څوک وګوري، نه هماغه مخکني ده او لمبر هم څوک ورکړی هغه د څوک وګوري. آنلاین مې کړی ده او ایمیل ادرس مې څنګه کړی آنلاین مې کړی، ته نه یې زه کتلی شم. نو ملګرو همدغه سیټینګونه چې کوم ما درته وښودل دا ټول څنګه کوي فیسبوک کې همدارنګه کم کوي کوم چې ما کړي وو. دا به مو په ډېر په خیر وي. ملګرو دې ویډیو مطلب مې دا و چې زموږ پښتانه ورونه زیاتره د فیسبوک باندې ډېر نه پوهېږي، هغه ته سیټینګونه نه دي معلوم، او زیاتره ملګري ما ته وایي چې زما آی ډي چې هیک کړې ده، زما پوسټونه څه غلط استفاده کوي، خراب کنځلې سره کوي. نو تاسې همدا سیټینګ په خپل موبایل کې وکړئ، نو ستاسو هر پوسټ به څنګه وي، هر شی به څنګه کوي خوندي وي، ستاسو عزت هم څنګه کوي خوندي وي، نو ډېر اندېښنو څخه به څنګه پاتې وي. نو که چیرې ملګرو ویډیو خوښه شوې نو ویډیو خامخا درسره لایک کړئ او ملګرو سره خامخا شیر کړئ. که چیرې دا ویډیو ستاسو په درد ونه خوري نو بل ملګري ته مو خامخا په درد خوري. نو تر بیا پوه چې داسې ښه خوندور ویډیو تاسو ته د کوم په لویو بښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ.